محترمینو اول خو په کار دا ده چې د نن سبا په دا پرفتن دور کې چې نه سړی د بروسې قابل دی نه زنانه د بروسې قابله ده چې هر څو زړه سپین ساری وي. داسې ور کور ته راوستل دا د عقل خلاف ده چې دی په کور کې یا نارینه مزدوران دري هغه د کور د زنانو سره ګرځي را ګرځي نو دا د فتنې څخه خالی نه دي. یا په کور کې د ځوانان زامونې د کور نور ځوانان وي او دی په کور کې یو ملازمه نوکرانۍ مزدوره لګوي دا بالکل ورته دعوت ورکول دي خپل کور په فتنه کې اچول دي. اول خو د دې ځان ساتل پکار دي چې د کور کار څور زنانې په خپل وکي ځکه د کور په کار باندې زنانو ته ثواب ملاويږي چې دې دا یو شی پورته کې د دمځکه سره الله جل جلاله دې ته پر دې باندې ثواب او نیکی ورکي ک ډوډۍ په خې پر دې ثواب او نیکی ورکي نو دغه نیکانو سره د کور زنانه وي محرومه ساتلې وي او په فتنه او په خطر کې هم اچولې وي. خو بیا هم کچېری و یو چاته ضرورت وي چې هغه لګوي نو داغه ته پکار ده چې بالکل شرعي فرض نافذ کی. علامه مفتی محمد یوسف لدانوی شهید رحم الله په خپل فتاوا کې مسائل ورون کا حل جل نمبر 8 صفحه نمبر 1 ډېر په تفصیل سره هغه پر دې شخېدلې دي کچېری نارینه ملازم ولګوي نو بالکل په کور کې شرعي فرض نافذول ضروري ده. کور زنان له بنور زی بغیر پر دې چاغم پر د نه کړي او دیم ایسه رواني د بازار څخه شی راوړي بس چې په دروازه کې ورته جدي بار دي راوځي او دا غرنګ نوکرانیان مزدوري لګولې وي نو هغه ته هم په کور کې چې کم نارینه چې داغه سره پرده کول ضروری دي. په حواله ده دور مختار جل نمبر 8 صفحه نمبر 308 وشپته او دا غرنګ جامع الفتاوا جل نمبر 10 صفحه نمبر 311 هغه هم دالي کړی دي چې د کور د مزدورانو سره پرده او د کور و شذو ته لازم او ضروري ده او کچېره نوکرانی لګولې وي مزدور نو هغه دې هم پرده کوي او دا د کلی دا د کور چې کوم نارینه دي دا دې هم خپل نظر لاندې ساتي ځکه الله جل جلاله دې ته هم دا حکم کړی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دا نارینه دې هم خپل نظرونه لاندې ساتي او هغه زنانه کوم نوکر هغه دې هم پرده کوي. په حواله د امداد الفتاوا جل نمبر 3 صفحه نمبر 200 اصلاح خواتین صفحه نمبر 353 او دا غرنګه کفایت المفتی علامه مفتی کفایت الله صاحب په خپل فتاوا کې کفایت المفتی جل نمبر 9 صفحه نمبر 280 هغه هم داري کړی دي چې بالکل پرده لازمي ده کچېره پرده نه وي دا بالکل ناجایز او حرام دي چې د پرده په کور کې سره ګرځي. نو محترمینو اول خو چې ډېر ضرورت نه وي لګول پکار نه دي او کچېره ولګول نو د پردې نظام جوړول ضروري دي. او دا باز کسان د سعودي او د عربستان سم پښتنه کې چې مردا چې په کور کې نوکرانی او مزدوري کو او دي دارنګ زمر سره بالکل فریوي خاني پکې او دغه کې نو د دې لپاره دا جایز نه دي هغه که خان دي ګور هغه تم د پردې حکم دی وتا ته هم دي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم لا وتا ته وای چې نظر لاندې وساته واغه ته وای قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن هغه دې مساتي نو کچېر دی به حیا به شرمي لیکن تا ته خو په ځان کې حیا او شرم پیدا کول پکار دي ته به د دې سره ګپ شپه او خندایو دا نه کوي.